بسم الله الرحمن الرحیم د ورډپریس 15 درس ته درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. په تیر درس کې موږ د پلګینز په اړه باندې خبرې کړې وې. هیله ده چې په هغې کې تاسو ته کوم مشکل نه وي. د نن ورځې درس په یوزرز باندې دی، یعنی یوزرز څنګه کولی شي چې خپل ویب سایټ ته اډ کو، څنګه کولی شي چې ریموو یې کو، څنګه کولی شي خپل پروفایل ایډیټ کو، یا څنګه کولی شي د نورو پروفایل ایډیټ کو، یا څنګه کولی شي ټول یوزرز په یو ځای باندې وګورو. نو دا ټولې خبرې به انشاءالله په دې درس کې کور کیږي. د درس د پیلولو څخه مخکې دوستانو که چیرې زما چینل ته نوي راغلی یا چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما هر یو درس تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. نو راځم تر ټولو لومړی ویم سرور رن کوم. نو کله چې د ویم سرور ټول سرویسز رن شول، له هغې وروسته زه کولی شم چې خپل ډیشبورډ ته لاګین شم او خپل ویب سایټ ووینم. نو د ډیشبورډ ته د لاګین کېدو لپاره به تاسو براوزر ته لاړ شئ. لوکل هوسټ به ولیکئ، د هغې وروسته به خپل د پروجیکټ نوم ولیکئ. د پروجیکټ نوم څخه وروسته به تاسو اډمین ولیکئ، انټر یې. نو کله چې تاسو اډمین ایریا ته راغلی، تاسو به یوزر نیم ولیکئ، پاسورډ به ولیکئ، هغې نه وروسته به لاګین بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو به ډیشبورډ ته لاګین شئ. همدارنګه زه راځم خپل ویب سایټ ګورم او د ویب سایټ لیدلو لپاره به تاسو لوکل هوسټ ولیکئ، د هغې وروسته به د پروجیکټ نوم ولیکئ، انټر به یې کړئ. نو تاسو ته به خپل ویب سایټ خلاص شي. نو ګورئ پرون ورځ چې کوم موږ درس ویلی و د فنډ چینج کولو یا د پلګینز انسټالولو، چې څنګه کولی شي پلګینز انسټال کړو او په خپل ویب سایټ باندې یې اکټیویټ کړو. خیر زه راځم ډیشبورډ ته. نو زموږ نننی درس په یوزرز باندې دی. که چیرې تاسو دې لیست ته راشئ، په دې لیست کې به تاسو ته یوزرز په نوم باندې آپشن راښکاره کېږي. کله چې تاسو په دې باندې ودرېږئ، لومړی پکې لیکلي آل یوزرز، دویم اډ نیو یعنی اډ نیو یوزر، او دریم پکې هم یور پروفایل، مطلب کولی شي چې خپل پروفایل ایډیټ کړي یا تغییرات پکې راوړئ. همدارنګه ته کولی شئ چې خپل پروفایل کې تغییرات له دې ځای څخه هم راوړئ. نو اوس زه راځم یو نوی یوزر خپل ویب سایټ ته اډ کړم. د یوزر د اډ کولو لپاره به تاسو یوزرز باندې ودرېږئ، له هغې وروسته به اډ نیو باندې کلیک وکړئ. نو داسې یو فورم به تاسو ته راخلاص شي. په دې فورم کې لومړی تاسو نه یوزر نیم غواړي، یعنی هغه یوزر چې ته کریټ کړې د هغې لپاره کوم یوزر نیم ته انتخابوئ. زه ورته یو نوم انتخابوم چې مثال خان. همدارنګه په دویم ټیکس باکس کې تاسو نه د یوزر ایمیل غواړي. ایمیل تاسو ورکولی شئ چې مثال خان@gmail.com. له هغې وروسته تاسې فرست نیم یعنی د یوزر فرست نیم ورکوئ. زه ورته ورکوم چې خان، او د یوزر لاست نیم ورکوئ. همدارنګه زه ورته یو نوم ورکوم. بل ورپسې ویب سایټ دی. که چیرې یوزر ویب سایټ هم لري، نو په دې کې تاسې د ویب سایټ URL هم ورکولی شئ. نو د ویب سایټ څخه لاندې تاسې نه دلته پاسورډ غواړي، یعنې د یوزر لپاره پاسورډ سیټ کړئ. زه راځم چې یو پاسورډ ورته سیټ کوم. تاسو ته وایي چې دا پاسورډ ویک دی، نو کولی شئ چې ته یو سټرانګ پاسورډ هم ورکړې. نو که چیرې ته سټرانګ پاسورډ نه ورکړې، نو تاسې په دې کنفارم یوز اف ویک پاسورډ باندې به کلیک کوئ. بل آپشن پکې دی چې سینډ یوزر نوټیفیکیشن. نو کله چې دا چیک باکس زه آن کړم، نو دا مطلب دا شو چې کله د یوزر کریټ کړم، یوزر ته به یو ایمیل لاړ شي چې دا ستا یوزر نیم شو او دا ستا پاسورډ شو، ته لاګین کېدی شي. تر ټولو وروسته یې دلته رول دی، یعنې ته کولی شي دغه یوزر چې کوم تا جوړ کړه د هغې لپاره رول انتخاب کړي، چې په یو وخت کې کولی شي چې مختلفه اډمنسټریټر جوړ کړي، آتھر جوړ کړي، ایډیټر جوړ کړي. یعنې ته کولی شي چې د دې نه هر یو رول انتخاب کړي د یوزر لپاره. نو کله چې تاسو د لیکوال لپاره یو یوزر جوړوئ، نو همیش لپاره به تاسو په آتھر انتخابوئ. هیڅ کله به اډمنسټریټر نه انتخابوئ، ځکه چې اډمنسټریټر فل اتھارټي لري، یعنې ستاسو ویب سایټ کې هغه هر چینجز راوستلی شي. نو آتھر چې دی هغه صرف پوسټ کولی شي او خپل پوسټ ایډیټ کولی شي. نو همیش لپاره به تاسو آتھر انتخابوئ، ځکه چې آتھر سپیسیفیک کارونه کولی شي او نور ستاسو ویب سایټ کې به چینجز نشي راوستلی. نو کله چې تاسو دغه فورم په مکمل ډول باندې ډک کړه، په اخر کې به تاسو اډ نیو یوزر باندې کلیک کوئ تر څو پورې دغه یوزر سبمیټ شي. نو زه راځم په اډ نیو یوزر باندې کلیک کوم. نو ګورئ هغه یوزر په دې لیست کې اضافه شو، یعنی یو اډمین د بل چې کوم مونږ یوزر جوړ کړه هغه خان په نوم باندې و چې په دې لیست کې اضافه شو. نو کله چې تاسو یو نوی یوزر اډ کړئ، نو تاسو به ډایرکټ آل یوزرز ته راځئ. ګورئ آل یوزرز ته په خپله دلته راغلی دی. په آل یوزر کې دلته پاس وګورئ چې اډ نیو، یعنې ته کولی شي له دې څخه بل یوزر هم اضافه کړئ. ورپسې خلاصه دی، یعنی ټول یوزرز دي، اډمنسټریټر پکې څومره دي او آتھر پکې څومره دي، دلته تاسو ته خلاصه ښایي. له دې څخه لاندې ته کولی شي که چیرې ټول انتخاب کړي، د هغې وروسته ته ډیلیټ آپشن انتخاب کړي او اپلای باندې کلیک کړي، یعنې ټول یوزر به له دې څخه ډیلیټ شي. او که چیرې د کوم یوزر رول چینج کوئ، یعنې د هغه کار چینج کوئ، تاسې کولی شئ چې د چینج رول باندې کلیک وکړئ. د هغې نه وروسته دا چې کوم یوزر مونږ آتھر انتخاب کړی او نو مونږ کولی شو د اډمنسټریټر کو او په اخر کې چینج باندې کلیک کوو.
کله چې دې ټیبل ته راشو په دې هر یو یوزر باندې ودرېږو ګورئ یو دوه اپشنه پکې اضافه کېږي چې ایډیټ او بل پکې ویو دی. نو که چیرې زه غواړم د کوم یوزر په انفارمیشن کې چینجز راولم د هغې لپاره به تاسې په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به داسې یو صفحه راخلاصه شي په دې کې تاسې کولی شئ د یوزر په معلوماتو کې چینجز راوړئ او له هغې وروسته به تاسې په اپډیټ یوزر باندې کلیک کوئ. ښه بل پکې یور پروفایل دی. کله چې تاسې یور پروفایل باندې کلیک کوئ نو ستاسې خپل پروفایل په دې صفحه کې راخلاصېږي. تاسې کولی شئ چې خپل پروفایل کې چینجز راوړئ، مثال په ډول فرست نیم لاست نیم پکې اضافه کړئ یا همدارنګه نور معلومات دي په دې کې بایوګرافیکل انفارمیشن دي تاسې کولی شئ هغه په دې کې اضافه کړئ. همدارنګه تاسې کولی شئ پاسورډ له دې څخه چینج کړئ او تاسې کولی شئ چې په دې اخر کې سوشل نیټورکینګ یعنی د کوم ټولنیزو رسنیو لینکونه چې کوم دي ستاسې هغه په دې کې اچوئ او په اخر کې په اپډیټ پروفایل باندې کلیک کوئ نو ستاسې پروفایل به اپډیټ شي. ښه نو د نن ورځې درس تر همدې پورې هیله دی چې په درس پوه شوي یاستئ. که کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې راته پرېږدئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.